بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په ادامه باندې موږ او تاسې نن په دې موضوع خبره کوو چې څنګه وکولی سو په پی ایچ پی په واسطه باندې هجري تاریخ ډسپلی کړو. هجري تاریخ څه وکړو؟ د پی ایچ پی په واسطه باندې هجري تاریخ ډسپلی کړو. تیر درس کې موږ او تاسې دا صفحه جوړه کړله، په یاد مو ده؟ صحیح شو که نه؟ او دا صفحه چې کله موږ ډسپلی کړه نو موږ ته تاریخ راښیي 14 جنوري ټیوزډے 2020. خو زه یم چې دا د داسې راوښیي، راته دې ووایي چې نن څوم تاریخ ده د افغانستان؟ 24 ده، 24 اف کومه میاشت؟ جدي. 24 جدي کومه ورځ؟ ټیوزډے نه، سه شنبه. پوه شوې؟ او ودې وایي چې 2020 نه 1998 کال ورسېدي. دا د موږ سره په دې رقم ته کې زه اوس غواړم دا تاریخ موږ په کم تاریخ زیاترو ځایونو کې موږ او تاسې کم تاریخ استفاده کوو. په افغانستان کې موږ او تاسې یو وزارت دپاره یو ویب سایټ جوړوو، مثلا دولتي ویب سایټ ته، نو هغه باید په کم رقم ته اوسیږي؟ هجري باندې، په هجري باندې اوسیږي. نو ورسېدي په دې قضیه. اوس زه غواړم دا وکړم دا څنګه موږ او تاسې په هجري باندې ډسپلی کړو. پوه شوې؟ اوس د دې دپاره ته پروګرامینګ سکل ته ضرورت لرې. څه شي ته ضرورت لرې؟ پروګرامینګ سکل، یعنی د پروګرامینګ مهارت. که چیرې ته په پروګرامینګ کې مهارت ولرې، دا اوس هم کولی شي. څنګه یې وکړو وایه؟ زه خالي دومره کوم چې په عددو باندې ماته وښیي. ښه، په څه شي وښیي؟ په عددونو. عملا ګورو، زه غواړم دا تاریخ ماته راوښیي. ښه غوږ ونیسه، دا راخلم ختمومه. ډېر ډیفالټ ټایم زون مې دا سیټ کړی. ښه، ویریبل $sign CY means current year. زه داسې چل به وکړو، خالي به ولیکم $sign Y. صحیح شو؟ نه ریزرو ورډ به نه کوو، زه خیري یار به ولیکو. ښه، میلادي یار به ولیکو MY، میلادي یار مساوي که د څه شي سره؟ ډیټ قوس خلاص ډبل کوټیشن غټ وای. په دې کال دې کې اوس څو پراته دي؟ په دې کې اوس ایر پروت ده، 2020 پروت. 2020 پروت ده. آفرین. او د افغان دا مو راواخیستو. خیر، ورسېدې په دې قضیه. اوس بله مرحله څه کوو؟ اوس به منت راواخلو. آفرین. چې به راواخلو؟ منت. $sign میلادي منت مساوي که د ډیټ قوس خلاص ډبل کوټیشن ام سره همداسې کېږي. او بل چې راخلو؟ بل به ډیر راواخلو. $sign MD میلادي ډی مساوي که د ډیټ قوس خلاص ډبل کوټیشن ډي سره. اوس زه دا ایکو کوم، نو ماته موجوده تاریخ صرف ایکو کوي که نه؟ ورته ایکو که ډبل کوټیشن څه شی ایکو کا؟ $sign MY. ښه، اول د منت وښیي $sign M. آفرین. بیا هایپن $sign نه استاد ډي. ولې MY؟ MY ځکه موږ د ویریبل نوم ورکوو. دا د صحیح خبره وکړله. MY نه، بیا MM، بیا دا د اول MM راوښیي. دا د څه راوښیي؟ MM، بیا د MD چې ورځ ده راوښیي ورپسې. ښه، بیا د هایپن ورپسې $sign MY. زه خو دې خبرې ته د فکر وښه چې موږ ویریبل ډسپلی کوو. نو اوس ګوره موږ ته موجوده دغه میلادي تاریخ راښیي چې د اولې میاشتې 14 تاریخ 2020. خو زه وایم چې دا د دا نه راښیي، دا د ماته څه راوښیي؟ د افغانستان تاریخ دی راوښیي چې د څومې میاشتې؟ د 10مې میاشتې. د 10مې میاشتې 24 تاریخ 1400. دا څنګه کوو؟ 2020 کال نه تر اوسه پورې څونه فرق ده؟ کالونو ترمنځ څونه فرق ده؟ 600 څونه ده؟ 621. نو راځم څه کوم؟ کال خو به درته بدل کړم. زه MY ته به راسم، ورته به ولیکم چې څه شی $sign MY equal to پوه شئ مساوي که د څه شي سره؟ $sign MY ماینس 621. موږ ته به راوښیي چې څوم کال ده؟ د اولې میاشتې 14 تاریخ 1999. دا څو ده؟ دا خو 99. دا لانجه سوه که که فکس شلې کوو خو شل خو فرق نه ده. 622 کو صحیح ده؟ نه 2 خو بیا هغه راځي، 9 نه راځي، 400.
1998 کال وینې او اوس دا باید بدل کړو میاشت کومه میاشت ده دې نه دا منفي کړو میاشت خو نه ول نه کېږي اوس څومره میاشته ده د هغه اوله او د افغانستان څومره ده 10 ورسېدې څونه میاشتې فرق ده تاریخ کې لکه 10 ورځې فرق لري استاد تاریخ کې 10 ورځې فرق لري هغه سره غږیږي هغه قصه وروسته ده ښه اوس ته دا میاشتو ښیې چې میاشت کې څنګه فرق راځي میاشت خو اوس د دې 10 ده د هغه څومره ده اوله د هغه اوله نو څنګه کوو نو اوس د میاشتې فرق وشو نو اولې نه تر 10 پورې 9 میاشتې فرق 9 میاشتې نو دا میاشت کې به 9 ورجمع کوو صحیح شو کنه ډالر ساين ام ام مساوي کده چی شي سره دا ډالر ساين ام ام پلس نه ورسېدې نه ورسېدې او ورځې ته بس وکړو 10 ورواچو ډالر ساين ام ډي مساوي کده ډالر ساين ام ډي پلس بس خلاص سیو نو اوس ګوره موږ ته راښیي د 10 میاشتې 24 تاریخ 1998 که سبا سي دا به اتومات ورسره بدلیږي ورسېدې په دې قضیه نو دا ګوره مینول طریقه ده خو دا دقیقه نه ده پکې یو دا اوس ګوره زه سیشن به دې راوښیي کله اوس کومه ورځ و دا دې راوښیي دا ګوره موږ مینول طریقې سره څونه په مشکله وکړه زه یم چې کومه ورځ دی ساعت دی دا ټول شیان دې موږ ته په سره شنبه پنجشنبه یکشنبه نه په پی ایچ پی کې د میلادي ډیټ دپاره هیڅ کم فنکشن وجود نه لري څوک چې پروګرامینګ زده یي لکه دا اوس چې موږ وکړه ګوره یو ساده طریقه مې درته وښودله موږ یو فنکشن جوړولی سو ورته یو فنکشن جوړومه که چیرې سچرډې وله اف ډې ور سچرډې دن یو ویریبل جوړ کړه ایکول ټو هفته په دې کې څه واچوه هفته شنبه یکشنبه هوت جدي داسې سیسټم جوړ موږ به یو فنکشن خپله جوړوو دا ټول فارمټ به پکې څه کوو کنورټ کوو به ښه او بیا به څه کېږي هغه فنکشن نه استفاده کولی سو نو دا فنکشن جوړول اسانه دي که سخته دي اسانه دي څوک چې پروګرامینګ زده وي هغه دپاره اسانه دي مشکل نه ده دا کار ما هغوی ته په سی شارپ کې کړی و لطیف دوی ته کنورټ کړی مو هر څه فارمټ کنورټر مې هته ورته ډیزاین کړی چې هر تاریخ ورکړي هغه ورته څه وکړي کنورټ یې کړي بدل یې کړي نو اوس موږ تاسې موضوع څه شی وله په جاوا سکرپټ کې مې لکه ستاسو ته کړی و جاوا سکرپټ کې مې درته وکړه اوس زه څه وایم نه دې کار دپاره که زه یم چې دا ورځې بدلې کړي جدي دلو هود حمل سور داسې سیسټم دا ټول سیسټم نو دې دپاره مثلا کم از کم یو 1000 لاینه کوډ ولیکې ښه او ښه قوي لاجیک وجنګي نو دا کار یو کس تیار کړی ده دا یو فنکشن دوی تیار جوړ کړی ده ښه غوږ ونیسه څه کړی ده یو فنکشن یو ایرانی تیار جوړ کړی ده او په یو فایل کې اچولی ده په یو فایل هغه فایل به ما تیار ډاونلوډ کړی ده دا فایل ده ښه gdf.php کوم یو فایل ده دا gdf.php وینې دا فایل ده دا زه راخلم دا به زه ایکسټرکټ کړم دې ځای نه یې راخلم ښه چېرته یې وړو ډیسکټاپ ته اوکې اوس دغه gdf نه ده دا php فایل ده په دې کې بل هېڅ شی نسته ټول څه شی دي پکې د php کوډ ده پکې نو php کوډ خو په تنا باندې کوم کار نشي کولی دا به اوس څنګه کوو لکه موږ او تاسو چې ایکسټرنل css درلوده دا وینې ودلې ده څونه کوډ یې کړی ده څو خطه ده خو قوي کار هم کړی ده خیر دې اوسېږي مننه پوه شوې دا خو مې رپټکس ښه اوس ګوره دا کوډ ده ټول هر څه د څه کړي دي لیکلي دي وینې قبل ظهر بعد ظهر وینې دا قبل دا ټول فارمټ کوډ د ورته تر کړی وینې 1220 وینې 1000 چې دا تاریخ هم تاته په عددو باندې وښیي دا کوډ هم ګوره د ورته تیار کړی ده ښه د افغانستان په سیسټم هم کړی ده حمل سور جوزا سرطان اسد سمبوله او ترجمه کړي هم دي ګوره وینې مار اسب ګوسفان میمون وینې په فارسي کې لکه موږ څه وایو سره رقم ته وایو ورای غویای داسې دا ټول د داسې فارسي ډېر ښایسته کار د ورته کړی ده فارسي ژبې دپاره نو اوس ته کولی شي څه وکړې دا کوډ واخله هېڅ تغییر پکې مه راوړه ځکه د کوډ تیار کړی ده فقط خپلې صفحې کې ته دا څه وکړه انکلوډ کړه د یو فنکشن جوړ کړی په ټوله کې د چی کړی ده هېڅ شی هم نه ده کړی فنکشن یې جوړ کړی ده فنکشن نوم یې چی ده ښه دا خو یې هغه دي کمنټس دي ښه کمنټ یې تر کوم ځای پورې ده دا ده ګوره فنکشن یې جوړ کړی ده د چی شي په نوم ډیټ فنکشن نه
جیډ د یو فنکشن جوړ کړی د جیډ 8 په نوم باندې ښه او لاغه ځای کې نور دا کارونه څه کړي دي اجرا کړي نور هیڅ تغییر ته موږ ته ضرورت نشته ده خو دا کس د کوم ځای ته چې دا کار یې کړی ایران دی نو ټایم زون به موږ ته کوم یو راښي ایران ځکه د ډیفالټ ټایم زون ایران تهران سیټ کړی ښه نو موږ تاسو به دا څه وکړو تهران به راواخلو په ایشیا کابل باندې به بدل کړو ښه دا کار کول پکار دي تهران هغه جنه خو نه بدلیږي کنه کوم جنه هغه فایل مې کوم جنه ایکسترا کړی هغه جنه خو الته خو کاپی پات کیږي کنه او دا ګوره ډیټا نو کول ډیفاینډ سیټ ایشیا تهران ویني ایشیا تهران نو موږ دا ایشیا کابل ها پوه شئ کنه کنټرول اس نو دا کابل خو ډیر ځای یو ځای دوه ځای ده څو ځای ده دوه ځای ده بل تهران پیدا کوو ها ډایرکټ په دغه چې نه بدل کړه و استاد کوم دی نه دا وی ګوره بل دلته دا هم د سری کله ټایم زون ایکوال ټو ایران تهران ویني دا فرق نه کوي خو هغه مهمه ډیفالټ چې هغه بدل کړه نو دا ایشیا کابل دا فایل نور تاسو خپل ویب سورس ته انتقال کړئ ښه کنټرول سی کاپی کم ځای کې چې تاسو ویب سټ د عمل دی وسی ښه کم ځای کې دا سی ډرایو کې زمپ کې ایچ ټی ډاکس کې او دلته به کنټرول وی پیسټ ویني gdf.php ښه اوس څه کوو اوس که زه صفحه ریفرش کړم دا تاریخ به ماته په کوم تاریخ راښیي په خپل باندې تاریخ ولې کوم خود کوم فنکشن نه د کار کړی آفرین اوس هغه فایل راغی هغه فایل زموږ د ویب پیج سره هیڅ کوم ارتباط نه لري اوس موږ تاسو به چې ایکسټرنل سی اس اس لینک کوو په یاد ده چې څنګه به کوو سره رقم ته به کوو style type is equal to اول به مو لینک ټاپ راساو بیا مو لینک ریل سټایل شیټ بیا src ټیکسټ آفرین css text/css او بس هم دومره کوډم کوم او جاوا سکرپټ په مو چلن کوو src ډایرکټ مو لیکل ټایپ از هغه سکرپټ ټاګ مو خلاصو او ورته مو لیکل چې src ایکوال ټو دا اوس کچيري PHP کې تاسو د نور فایلونو کوډونه دلته انکلود کوئ نو هغه ټول کوډونه ته کاپی کا دلته په دې کې ولیکا پیسټ کا کار کوي ښه هغه ټول شپږ او وسولای نه کوډ دا ټول کنټرول سی کاپی او دلته کنټرول وی پیسټ نو هغه فنکشن جوړ شو دلته دې زنه ډایرکټ کال که خو زه دا څه لیکم زه هم چې هغه کې څه کوډونه دي هغه ټول دلته څه وکړه انکلود کا انکلود کا صرف دلته انکلود کوي نه انکلود کوي نو دلته یو فنکشن په PHP کې وجود لري د دې کار لپاره ډیر په اسانه انکلود کوم څنګه څنګه چې نو انکلود کا قوس خلاص چی انکلود کا ډبل کوټیشن gdf.php هغه فایل ټول انکلود کو نو فایل انکلود کو فنکشن خو نه ډایرکټ نه سي ها دا مراسته gdf.php مودل ته انکلود کا صفحه ریفرش کو اوس دا راوخلم دا تاریخ په کوم تاریخ وړي په یو تاریخ نه هم دا رقم ته پاتې اس رقم نه دا کوډ مو ډیلیټ کړ دا کوډ خو موږ لري کو استاد ها ټول کوډ دی ختم مکه خلاص خیر زه چې ختم مکه خو خیر کنټرول زائد هم نه لري زه واس پر دا وای دا به بیرته زه سیواس کما او دا به کوم انسینه په یونیکوډ فارمټ کې به ثبت کما ښه یا UTF کې فرق نه کوي چاري کې ښه malik.php وله مې دسه کا دا کنه خبر ها وله چې فارسی ډسپلی کې کنه لیکل ها اوس کو اوس ډیټ فنکشن کال کومه ورته چې ایکو کا ډبل کوټیشن ډیټ قوس خلاص او سو کا جی ډیټ نه جی ډیټ نه کوو نيسه اول خپل فنکشن جوړو اول خپل ډیټ جوړو اول خپل ډیټ زکال کوم اوس بس کوي ورته میاشت ورځ او بیا چې شي کال دا راوخي اوس ما ته آوټپوټ کې چې راخي بیا میلادي کال زکه موږ تاسو بیا مغه بای ډیفالت خپل د PHP فنکشن څخه کړه دا کال کړه دا ولې شاید سیف کړم کوم ځای کې مشکل لرو صحیح ده include gdf.php ښه څنګه هغه څه کار لري هغه انکلود سوی کني سوی د کو خو باید کار وکړي استاد نه کوي کنه نه دا خو هغه سره کوم تړاو نه لري استاد باید دا کار لري ډېر تړاو لري ځان کوي ښه ایکو کا ایکو دا ولې کټ دا څه قصه سوي ده استاد دا ډبل کوټیشن کیو او شټ
صحیح صفحه مې غلطه سیو کړې ښه مالک ډاټ پی ایچ پی ډاټ ټیکسټ ټیکسټ وینې وای دا مو دا اوس یې سیو دا اوس هم کړه هغه پخوانۍ صفحه ریفرش کېږي څنګه کار نه کوي ښه صحیح او ورته بیا نوم ورکوو چې مالک ډاټ پی ایچ پی چې ریپلیس شي ښه زه هم چې څنګه دا کار کوو هېڅ تاثیر نه راوړي ښه سیف مو دا مو راواخیسته ریفرش کوو اوس هم استاد باید کار وکړي هماغسې پاس که موږ کوډ غلط لیکلی کوم صحیح لیکلی لاندې کوډ خو باید کار وکړي نه اوس ګوره ایکو نه فرق کوي زه انکلوډ او ریکوایر دوه فنکشنونه دي بیا زه دا درته وایم ښه دې کې فرقونه دي قصې شته د دې خاطر نه ما دا ایستم کړي ایکو کا ډیټ اوس به کار کوي انشاءالله ته اوس کا مالک ډاټ پی ایچ پی مالک ډاټ پی ایچ پی زه ځل دا بند کړم دا څه قصه پکې راغله چې کار وکړي لوکل هاست مالک ډاټ پی ایچ پی دا څنګه ډیټ کار نه کوي جالبه خبره نه ده جالبه خدا استاد اول ځل ده چې موږ شی وینو پی ایچ پی سوالیا ایکو کا هلو ورلد صحیح ده که نه سیمی کولن استاد دې موږ هغه غلطه ته راوړو غلطه صفحې کې کوډ کوو لکه چې ښه صبر وکړه غلط سورس کې خو مې دا نه ایسي نه دا خو هغه هلته وګوره مالک ډاټ پی ایچ پی خو دا استاد نوټ پټ فایل ده هغه خو صحیح ده پی ایچ پی زمپ ایچ ټي ډاکس دا ریپلیس کم یس لوکل هاست 88 مالک ډاټ پی ایچ پی څنګه چل عجیب شانتي ایرر ده دا صبر کنه ایرر خو نه ده دا هر څه به بند ویب سرور یو ځل سټاپ کړو پوه شوې بل ویب سرور هم سټاپ کړی و ریکارډ ویب سرور نه ریکارډ فرق نه کوي ریکارډ د وي که نه چې خلک پوه شي چې مشکل څه کې ده سټارټ او اوس به راځو څه به وکړو بیا به د سره مالک ډاټ پی ایچ پی پیج خلاص کړو ښه لوکل هوست مالک ډاټ پی ایچ پی د دې کوډ سورس کوډ ته ځه پوه شوې اوس یې شو بیا مالک ډاټ پی ایچ پی ایکو هلو صحیح ده همداسې که نه همدومره هلو یې بس ده ښه تر دې چې زیات چې بیا ایرر ورکوي اوس به دا راواخلو ریفرش خیر څه دا پاس کوم وګورم چې دا سمه ښه نو هغه صفحه کې کوم مشکل راغلی کار یې ورنه کوو اوس یو ځل ګورو موږ تاسو د سر نظر یو خالي زر یو پیج څه کوو جوړو نوټ پیډ یو صفحه راخلمه د پی ایچ پی ښه لیکو سوالیه پی ایچ پی او ورته یم چې موږ ته څه وکړه ایکو کا څه وکړه ایکو کا ډبل کوټیشن چې ایکو کا چې څه شی هلو څه ایکو کا هلو فایل ته راځم دا سیف کوم څه کوم کوم ځای کې سی ډرایو کې زمپ ته ایچ ټي ډاکس ته او دې ځای کې مو فکر یې ښه چې بیا هم دا ټکس نه واخړوئ چېرته آل فایل ته ښه او انسین یو ډي اف 8 ته واړوئ چې فارسي م ډسپلی کې ښه او اوس ورته نوم ورکوم چې څوک د نوم یو نوم به ورکوو بي بي سي ډاټ پی ایچ پی ښه هغه ټیکسټ فرق نه کوي دا بي بي سي ډاټ پی ایچ پی دا پیج خلاصوم چې آیا اوس موږ ته دا ډسپلی راکوي که نه راکوي 100% راکوي لوکل هوست مالک ډاټ پی ایچ پی نه دوی خو موږ ایچ ټي ایم ایل چې نه دي بي بي نه دی که نو کار خو کوي که نه بي بي سي ډاټ پی ایچ پی ښه ودلته هلو راغی زه ورته ما ته تاریخ را ډسپلی که څه وکړه تاریخ نو ورته یم چې ایکو که څه شي ایکو که هغه صفحه کې نه پوهېږم چې څه مسله راغله ښه ډیټ قوس خلاص ډبل کوټیشن څه وکړه میاشت ورځ او چې شی کال دا به موږ ته په کم تاریخ باندې کوي په میلادي تاریخ ودلته مشکل کم ځای کې ده ډبل کوټیشن دی څه ده پرېښی ډبل کوټیشن نو دا مو راواخیسته وینې د اولې میاشتې 14 تاریخ 2000 کال اوس زه غواړم چې دا ته څه وکړه مونږ ته په داسې یو فارمټ کې راوښیه چې کم فارمټ اوسیږي هغه
جلالی فارمټ کې ها جی ډی اف مینز معنا جلالی ډیټ فارمټ ها نسوي پوي جلالی دا کس نو استاد نه جلالی تاریخ کنه دا تاریخ جلالی تاریخ ده ها اوس راځو ته چې سوکا ایکو کا هغه به اول انکلود کو پکې دل تاریخ ته وبخي هغه پیج دلته څه کو انکلود کا کومه صفه انکلود کا jdf.txt php او دا سیف کو نو اوس به دا تاریخ واوړي نه ولی نو موږ خو څه فنکشن نه نه دا کال کړی فقط مې انکلود کو نو هغه کې فنکشن وو د چی شي په نوم جی ډیټ که زه دلته جی ډیټ کال کوم او دلته دا نه انکلود نو موږ داسې فنکشن کال کوو چې هغه فنکشن اصلا وجود نه لري ورته ماته دا ډسپلی کا د هغوی په فارمټ ښه ال ډي مثلا پی واي په دې رقم فارمټ کې ماته څه وکړه ډسپلی راکړه ښه اوس ګوره موږ ته به ایرر راکوي چې ته داسې یو فنکشن د کال کړی چې بالکل هغه څه فنکشن وجود نه لري وینې انکټ ایرر کال ټو انډیفاینډ فنکشن جی ډیټ په نوم کوم فنکشن نشته او ته کال کوي نو زه خو یې جوړوم نه فقط هغه جوړ شوی انکلود کوم نو دې په سر کې راځم ورته وایم چې انکلود کا اوس خلاص چې شی انکلود کا نوم یې چې jdf.php او اوس چې کله راځو نو دا به موږ ته څه کوي ډسپلی کوي به ښه سیشن با سلرویشتم د جدید 1998 کال ښه نو بیا د خپل غم لیکلی چې د دې شي لپاره دا شی ورکړي و کنه خو هم دې خاطر نه ما درته ولیکل ال ډي پی واي ماته نه تیار راخیستي وو ښه چې دا د کوم تیار رقم فارمټ لپاره دی نه فارمټ ټول وګوره چې دوی کوم فارمټ د چی شي لپاره استعمالوي نو ورسېدې په دې قضیه مشکل خو نه ده کنه نه او زه غواړم چې دا کال پوره راوښیي 1998 هغه خالص وښودلی 98 نو بیا څه وکړه بعضې فارمټونه یې هماغسې دي خو په بعضو کې څه کړی ده تغییر راوړی ده 1998 کال د جدي څلرویشتم د سیشن به ورځ نو کلم که چیرې تاسو غوښتل چې فارسی تاریخ ډسپلی کړئ یا هجري شمسي نو دا ډیره مهمه خبره ده موږ سره په ویب سایټو کې نو کولی شئ جی ډي اف فایل انکلود کړئ مشکل خو نه ده که نه بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله په بلې موضوع سره رګېږو سیاخه بس